د ملتونو امنیت شورا د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې پر ملکي خلکو د وسله والو برید غندلی او له ټولو هېوادونو په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د شورا غړو ټینګار کړی چې په دې برید کې ښکېل کسان د برید تنظیم کوونکي او له دوی سره مالي ملاتړ کوونکي باید عدالت منګولو ته راکاږل شي. امنیت شورا له ټولو هېوادونو غوښتي چې د نړیوال قانون خپلو مسؤلیتونو او د ملتونو امنیت شورا د پریکړه لیکونو له مخې له اړونده چارواکو سره په دې لړ کې همکاري وکړي. د ملتونو امنیت شورا وایي ترهګریز فعالیتونه که هر چیرې وي او هر څوک یې کوي جرم دی او هیڅ جواز نه لري. دا یادونې وړ ده چې د اپریل په 22مه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې وسله والو د سیلانیانو یو ځای کېدو پر یو ځای برید وکړ او 26 کسان یې ووژل. په وژل شوو کې 25 سیلانیان او یو ځایي اوسېدونکي شامل وو. له دې پیښې وروسته د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی ډېر شو. هند د سیندونو اوبو ویش یوې مهمې پریکړې ځنډولو، د پاکستان لپاره د هند د ویزې لغوه کولو او یو شمېر ډیپلوماټانو شړلو په ګډون سخت اقدامات وکړل. پاکستان هم په ځوابي اقدام کې یو شمېر هندي ډیپلوماټانو ته د وتلو امر وکړ. له هند سره یې هوکړې لغوه کړې او د پاکستان ملي امنیت شورا وویل د سیندونو اوبه ګرځول یا بندول به دوی ته د جګړې یو اقدام په معنا وي. له هغه وروسته د دواړو هېوادونو پوځیانو ترمنځ د کنټرول کرښې LOC یا هغه کرښه چې پاکستان او هند ترمنځ کشمیر ویشي په اوږدو کې د متقابلو ډزو رپورټونه هم ورکړل شوي دي.